بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن مو یو مهمه موضوع ته پام راړوم. دوستانو نن غواړم چې د یوټیوب سبسکرایبر څنګه هایډ شي، چې څومره سبسکرایبر لري یو چینل دغه اپشن څنګه باید هایډ کړو چې مطلب دغه نورو کسانو ته سبسکرایب معلوم نشي. دا یو فایده لري چې یو کس تاسو چینل سبسکرایب کوي نو هغې ته به نه معلومیږي چې څومره دا سبسکرایبر لري، نو شاید هغه پې اعتبار وکړي او که چېرته مطلب په افغانستان کې کم سبسکرایبر موږ ولرو نو کسان پې اعتبار نه کوي چې دا مخکې نه ځي او زیات سبسکرایبر نه لري. یعنې په دې خاطر هم ښه ده چې مطلب سبسکرایبر هایډ وسي او کسانو ته معلومات ونه شي. نو راځئ مو اوس پې کار شروع کوو چې څنګه سبسکرایبر هایډ کړو. زه اوس خو تاسو ته وښایم چې مطلب څنګه سبسکرایبر هایډ کړو. دغه اپشن چې تاسو ته معلومیږي دغه 215 سبسکرایبر لرو، دا باید نښان نه کړي. یعنې کوم کسان چې زموږ چینل ته داخل کیږي هغه باید دغه سبسکرایبر ونه ویني. نو راځئ چې کار پې وکړو. لاړ به شو کروم ته. کروم کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ یوټیوب. ډیشبورډ به ولیکئ. یوټیوب ډیشبورډ چې دې ولیکه نو تاسو به راشئ لاندې یو studio.youtube.com باندې به کلیک وکئ. کله چې به دې باندې کلیک کړئ تاسو به د یوټیوب چینل ډیشبورډ اوپن شي او تاسو به د اخري اپشن ته د سیټینګ چې علامه ښایي دې باندې به کلیک کړئ او په دې باندې به چینل یعنې په چینل باندې به کلیک کړئ. چینل کې به اډوانس سیټینګ باندې به کلیک کړئ او لاندې یو اپشن دی چې په نامه د سبسکرایبر کاونټ دا به یعنې انچیک مارک به کړئ او سیو به کړئ. نو مخکې که تاسو دغه سبسکرایبر لیدلی وي چې مطلب 215 سبسکرایب وو، نو اوس که چېرته ولاړ شي بېرته واپس یوټیوب ته او یوټیوب کې وګورئ چې دغه سبسکرایبر موږ ته شو کوي یا نه. ریفرش یې کوئ، وګورئ دوستانو تاسو ته به یعنې هغه سبسکرایبر نه ښایي. که څه مشکل تاسو ته پیدا شو ما ته کمنټ کې پرېږدئ او تاسو ته به هغه مشکل حل کړي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي.